نوم موسی شفیق ته د شهید معلم سلیم خان د علي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. موږ چې جوړ کړي دا یو سکواډر دی، د ډاکسن موټر دی، یو کشته د توغندې دی، سره د بل موټر باندې توغندې بار دی، دغه یو د ګاډي فریم دی چې ګاډي فریم سره کوم جوړیږي دا جوړ کړی دی. بیا د سکواډر چې دی بده کې موږ د غتی نه کار اخیستل لرګی دی، ور سره د کاټن نه کار اخیستل شوی دی، وسپنه پکې ده او ډیناموګانې پکې دي. دې کې بیا د سیرم بمبي دي او دغه دې کې د اوبو نه هم استفاده شوی چې کار په اوبو باندې کوي او ګرځي په برق باندې. ورپسې دغه بل ګاډی دی چې د اکسن دی، دا موږ تقریبا دې کې 2 ډیناموګانې لګېدلې دي چې حرکت وکړي او کاټن نه پکې استفاده شوی ده. ورپسې دا کشته ده، دا جوړه شوې ده چې په دې کې ګته استعمال شوی ده، وسپنه پکې د ډینامو ده او د ریموټ سرکټ پکې استعمال شوی دی. دا کولای شي حرکت وکړي، برق هم به تخپل شي تولیدولی چې ځان چارج کړي. او ورپسې یو توغندې ده چې هغه کې دا سامان نه پیدا کېدلو، هغه ته موږ ډېر صبر وکړو. دغه جوړ شوی دی، یو د ګاډي د فریم دی، بل په دې ګاډي باندې بار دا راکټ دی چې دغه جوړ شوی دی، ریموټ نه دا کار کوي. تقریبا د ټولو کې زیات وخت چې نیولې د سکواډر نیولې ده او دغه موټر نیولې چې د توغندې په بار دی، ډېر وخت نیولې دی، تقریبا 2 هفتې 2.5 هفتې وخت نیولې سکواډر. دغه دغه یو هفته نیولې ده چې سامان نه پیدا کېدل، هغه مرته پیدا کوله، رنګ دغه کول ورته دغه وشو. دی وخت ډېر نیولې، دا نور چې دی 1 او 2 ورځې دا وخت نیولې. دا خو موږ سره په ډله کې تقریبا 8 نفر استو او مهارت دا عملی دغه دی چې موږ درس دلته ویلې دی. موږ سره ټول د یو ټولګي شاګردان هم نشته، دا زده کوونکي چې دي 12 او 11 او 12 زده کوونکي دي. دا چې په کوم فزیک کوم درس راغلی دی هغه موږ ته استاد غوښتل کورنۍ وظیفه راکړې او موږ دا دغه کړی عملي کار دی هغه شوی دی. دولت نه غوښتنه دا ده چې زموږ سره باید مرسته وکړي، هم په مالی مرسته هم وکړي او موږ باید زده کړو ته دغه کې چې پوهنتون کې موږ هم دې عملي زده کړې راکړل شي. موږ کولی شو انشاءالله چې دې نه نور هم ښه شی نه جوړ کړو، د هیواد په خدمت کې عملي دغه وکړو.